بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو او معززو ورونو، په ننني درس کې د کوچنیانو او لیونیانو د ایمان اړوند څه خبره کوو چې د کوچني ایمان څنګه دی که تر بلوغ مخکې وفات سي، لیونی چې په ښه او بد نه پوهېږي د ده ایمان څنګه دی، یعنې دا چې جنت ته به ځي که به دوزخ ته ځي، او د دې عقیده څنګه معتبره ده. ماشوم خو امتیاز نسي کولی که ډېر ماشوم وي، یا فرضه که چې پیدا سي دستي وفات سي یا میاشت دوې وروسته وفات سي، په دې اړه به خبره څنګه وي. نو مخکې تر دې چې د کوچنیانو او لیونیانو پر ایمان باندې حکم وکړو، باید لومړی دا خبره وکړو چې ایمان دوه ډوله دی. یو حقیقي ایمان دی چې د اقرار او تصدیق په وجود کې منځته راځي، چې په خوله یو څوک اقرار د لا اله الا الله محمد رسول الله وکړي او په زړه کې یې پر معنا باندې تصدیق وکړي. دوهم حکمي ایمان دی چې په دغه شیانو پورې اړه نه لري، نه به یې اقرار کړی وي او نه به په تصدیق پوهیږي، بلکې شارع یې پر ایمان او نه ایمان باندې فیصله کوي. شریعت به دا حکم کوي چې د ایمان سته او که نسته. اوس نو که کوچنیانو او لیونیانو ته وګورو او غور ورباندې وکړو، ویلی سو چې په کوچنیانو او لیونیانو کې لومړی ډول ایمان نسي راتللی، ځکه د کوچنیانو او لیونیانو څخه د تصدیق او اقرار هیله نسي کېدلی. که یو څه ووایي هغه به هم غیر شعوري وي، ځکه دوی د دغه شیانو د اقرار او د تصدیق جوګه نه دي. بالاخره شریعت پر دوی باندې د حکمي ایمان فیصله کوي، یعنې دا چې دوی مؤمنان دي، البته ایمان حکمي ایمان دی. د عایشې بی رضی الله عنها یو روایت دی. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله زراري المؤمنين قال من آبائهم فقلت بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين فقلت فزراري المشركين قال من آبائهم قلت بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين. عائشہ بی بی رضی الله عنها فرمایي، وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړل چې د مؤمنانو کوچنیان څه حکم لري، یعنې دا چې مؤمنان دي که نه دي، جنت ته به ځي که به نه ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل د مور او پلار تابع دي. ما ورته وویل بې له کوم نیک عمله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله جل جلاله د دوی پر راتلونکو کړنو باندې ښه عالم دی. ما ورته وویل یا رسول الله نو د کافرانو کوچنیان څه حکم لري؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل د خپل مور او پلار تابع دي. ما ورته وویل یا رسول الله بې له کوم بد عمله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله جل جلاله د دوی پر راتلونکو کړنو باندې عالم دی. د دغه مقدس حدیث څخه معلومیږي چې کوچني اولادونه په ایمان او کفر کې د مور او پلار تابع دي، ځکه الله جل جلاله د دوی پر راتلونکو کړنو باندې علم لري، یعنې چې دوی به کفر کوي او که به اسلام ته راځي. حاصل دا چې د مؤمنانو کوچني اولادونو ته مؤمنان ویل کیږي او د کفارو کوچني اولادونه د خپل مور پلار په کفر کې تابع بلل کیږي. او لیونیان هم همداسې حکم لري، دا چې د کوچنیانو مړینه د ماشومتوب پر مهال رامنځته سي او وروسته به دوی په جنت کښې وي او که به په دوزخ کښې وي. په دې اړه باندې علمای کرامو ډېرې څېړنې کړي دي او ډېر تحقیقات یې کړي دي او ډېر اختلاف یې هم په منځ کښې دي. خو دومره باید ووایو
چې د کوچنیانو په اړه امام نووي رحمه الله د صحیح مسلم په شرح کې فرمایلی دي د کوچنیانو د جنت او دوزخ په اړه 3 مذهبه دي. اول، دوی د مور او پلار تابع دي، یعنی که یې مور او پلار مؤمنان و دوی به جنت ته ځي، او که یې مور او پلار کافران و دوی به دوزخ ته ځي. دوهم، توقف پکښې پکار دی، یعنی د دوی په اړه باید داسې پرېکړه وسي چې الله جل جلاله علم ورباندې لري چې د دوی سره څه معامله کوي، دوزخ ورکوي او که جنت ورکوي. دریم، کوچنیان به په جنت کې وي. دغه دریم قول بعضو علماو صحیح بللی دي. دغه تحقیقات دا خبره چې مې وکړل رد محتار په جلد اول صفحه 629 کې رانقل کړې ده. هغه علما چې کوچنیان به جنت ته ځي په اړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د معراج په واقعه کې یوه برخه رانقلوي، وایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج قصه بیانول نو ویې فرمایل پر ابراهیم علیه السلام باندې کوچنیان راګرځېدلي وه. اصحابو کرامو رضوان الله تعالی عنهم عرض وکړي یا رسول الله د کافرانو کوچنیان هم ورباندې راګرځېدلي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل د کافرانو کوچنیان هم ورباندې راګرځېدلي وه. دا روایت بخاري شریف رانقل کړی دی. په دغه حدیث کې معلومیږي چې کوچنیان ټوله خوشحاله او سوکاله وه، بې له کوم توپیر څخه ټول په جنت کې وه. همدا ډول الله جل شانه فرمایي وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. یعنی ای پیغمبره ستا رب د کلو هلاکونکی نه دی تر څو چې رسول یې نه وي پکښې لېږلی چې و دوی ته زموږ آیاتونه وایي او موږ د کلي هلاکونکي نه یو مګر هغه وخت چې خلک یې ظالمان سي. الله جل جلاله هیڅ چاته دا بهانه نه پرېږدي چې د قیامت په ورځ ووایي ای الله موږ په ښو او بدو کړنو نه پوهېدو، موږ ته پیغمبر نه و راغلی چې موږ یې د ښو او بدو کړنو په توپیر پوه کړي وای. که موږ پوه وای هیڅکله به مو سرغړونه نه وای کړې. او نه چاته دا بهانه پرېږدي چې ووایي موږ د ښو کړنو دپاره وخت نه دی پیدا کړی چې موږ کړي وای. په هر صورت د الله جل جلاله رحمت د قهر او عذاب په پرتله ډیر دی، ځکه الله جل شانه فرمایي انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. بېشکه شان دا دی د الله جل جلاله د رحمت څخه یوازې کافر قوم نا امیده کیږي چې کافران نه وي، کفر یې نه یې کړی، کسبي کفر یې نه یې کړی، هغه د الله جل شانه د رحمت څخه نه نا امیده کیږي. دا چې مؤمنان دي او ماشومان یې دي الله جل شانه ته زیات امید دی چې دی جنت ته ولیږي. یوه بله خبره لا دا هم چې د الله جل جلاله د دومره لوی نعمت څخه ناهیلي کېدل لویه ګناه ده، ځکه په یو حدیث کې راغلی دی چې الله جل شانه 100 رحمته لري، هر رحمت یې دومره لوی دی لکه د مځکې او اسمان منځ. د دغه 100 رحمتونو څخه یو رحمت په ټولو انسانانو، پیرانانو او حیوانانو کې شیندلی دی چې دوی په خپلو منځو کې مینه، الفت او رحم سره کوي، او یا دوی پر خپلو اولادو باندې رحم کوي او یا پر قریبانو باندې رحم کوي. دغه حدیث بخاري شریف رانقل کړی دی 19 باب، او مسلم هم رانقل کړی دی، ابن ماجه فی الزهد باب 15. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.